السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو، د ژوند په مزو کې وو. ښه نن چې مو ویل چې کوم دی غزه دربازور ته راغلی وم، مو چې سره په ویډیو کې شریک یم. به زه مې دربازور لاسه ننوتم، ټونه پیله چې کوم دی بوټون او سیټ په راغلم. په دا بوټون مې کتل ماشاءالله په دربازور کې خو وشي کمه یم. څوک چې شي لوړ شي بس هغه شی ورته میلویږي. خبر ټول ضروري خبره خدا و روز دربازور لاتلی وم، نو مو دربازور دفتر هغه سره خبرې وکړې. هغه ماته وویل چې دا نن ورځ چې کوم دی حیدرآباد کې فاینل ورځ دی دربازور انشاءالله تعالی. نوی دربازور به چې کوم دی کنه دا به په رینګ روډ سره له هر سره چې کوم دی یا ته به نوی دربازور مطلب جوړیږي او الریډي جوړم دی. خدانه ویډیو چې کوم دی دا لازمي وګوره ځکه چې اخیری دربازور دی. نو وګورو چې په کې چې خوښ شوی انشاءالله تعالی. داسې نو چې د دربازور ختم شو انشاءالله تعالی دا نه به خیر دربازور چې کوم دی رینګ روډ سره کولويږي. کچا د پی اس ال ټیمونو شوټونه پکوري نو هغه انشاءالله تعالی تاسو خو مخو ملويږي. بل دا یو بابا په کې سیخونه خرڅال خپل مهنت جوړی سوتله او د بل سره چې کوم دی روغلم بس د کاسو د بوټي روغړي او بوټي خرڅال ماشاءالله بوټي خوري خپل بوټي که دربازور کې ګورو تاسو ته به مشمونو کیلو نیم ملويږي. که د پخلي پر کوم اوزار یا بهم ته ان شاء الله تعالی چې ملويږي. لګال کورا شو سمسا شو چوڑا شو د دې وته ستړي زیات سہولت ملويږي ان شاء الله تعالی. هغه د خپل سر ته وګورو نو تاسو ته ډېر کاپړ ملويږي. په کاپړ کې قسم شي نشته. د خپل سر لا چرولم د شیشو د کونو ماشاءالله چې د کون مې یو کا خاله د کون چې چاو مې اکثر دوی خبرې وکړي یا خبرونو سره وورو. السلام علیکم څنګه چلې رونو خی طبیعت هم خیریت دی امن نه ټیک ټاک دي. زمونږ چې کوم دی د شیشو دکان دی دلته افار بازار کې او تقریبا 7-8 سال نه چې کوم دی موږ د ډیکوریشن کار هم کوو. فرنیچر فیکټریان هم زموږ په کال کې هلته چې کوم دی فرنیچر کار هم کوو. دلته چې کوم دی ډیکوریشن خرڅوو نو بس کوم رونه خواهشمند دي دلته افار بازار ته یې راځي انشاءالله هر یو شی اویلیبل دی په هولسیل ریټ باندې. والسلام. د کاس خبره خو تاسو وورئ. خدای بر سر تشرولم به دب کې مایکونو ولا مطلب د موبایل چې کوم اوزار دی هغه ته اخر سي خدای بر سر لچرولم ماشاءالله ډېر خولي پکې وړو کې ډېر بهترین او ډېر ارزان ریټ باندې وو. خپه در بازار کې به تاسو ته خپته ماشاءالله سبزي په مثال ملوي داسې چې نور ډېر شي نه وګورئ ورته ملويږي. مطلب رختونه کپڑا هر رنګه کپڑا ورته ان شاء الله تعالی چې ملويږي. خاصه چې کوم د پیله زاله دربازور لاتله هم د هر یو مال چې کوم د اوس په 30 ته په ټینګ کې په 10 روپیا وو. بل تر ټینګ کې مو مرګري ویل چې راځه لګ میګي راخلم مو چې سیدو بس میګي راوخله. خدای بل سره چې راتوشن د تایلټونو ولا ماشاءالله ډېر خلیټونو ډېر ښه کوالټي ولا او خبردار شربت ولا چې کوم د تقریبا د ګلاس وڅخلو. په اخري کې چې کوم دی کنه د مو پیغام در سره ضروري وورو.